سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. ملګرو دغه ویډیوګانې چې دا ډول جوړېږي نو ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې دا څنګه جوړېږي. نو ملګرو دغه ویډیو طریقه مې درته راوړې ده، تاسو دغه اول دا ویډیو وګورئ چې څومره په ښایسته ډیزاین کې جوړېږي، یعنې په څه ډول جوړېږي. ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ ښیم، تاسو دا ویډیو وګورئ چې څه ډول جوړېږي. صحیح ده. او دغه عکس دی. صحیح ده ملګرو. نو دغه فضل خک فاروقي عکس دی، تاسو وګورئ نو په ښایسته ډیزاین کې جوړ شي. نو دغه طریقه ټوله سټیپ بای سټیپ طریقه درته ښیم. نو دغه طریقه ډېرو کسانو غوښتل چې موږ ته دا طریقه وښیه. نو ډېرو کسانو دغه پوښتنه کوله چې دا طریقه موږ ته وښیه. دغه طریقه درته ټوله سټیپ بای سټیپ ښیي. نو ملګرو دې لپاره د یو ایف ضرورت دی، تاسو به هغه ایف را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو د دې ایف ضرورت دی، تاسو به دغه ایف را انسټال کړئ. نو ډېرو کسانو ته دغه پته نه لګي چې په دغه کې به څنګه جوړېږي، نو ورته ویډیو طریقه ورته نه وي معلومه. نو دغه اپلیکیشن به تاسو له کومه نه کوئ، تاسو به راشئ، نو تاسو به راشئ پلی سټور ته. کله چې تاسو پلی سټور ته هغه سرچ کې به ورته ولیکئ، همدغه ځای تاسو ته رزون کومه دغه نوم به ورکړئ، VIXVERSE دغه به کله تاسو ورکړو. نو ملګرو کله چې دغه تاسو انسټال کړئ، د دغه لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته، تاسو بیا راشئ دغه اپلیکیشن به را انسټال کړئ، یعنې بیا راشئ اوپن به یې کړئ. کله چې اوپن کړو نو تاسو څخه به یو ایمیل وغواړي، تاسو به په ګوګل باندې کلیک وکړئ او ګوګل ایمیل به پکې داخل شي. بیا به راشئ ورباندې کلیک به وکړئ، ما خو ایمیل پکې داخل کړی دی، سمپل ایمیل دی، هغه ایمیل به پکې انسټال کړئ. کله چې ایمیل پکې انسټال کړو دغه ځای کې تاسو ته دغه سکې درکوي چې دغه ټولې پیراوي یا یو سل شل وي یا شپېته وي، نو تاسو بیا دومره ویډیو پرې جوړولی شئ. په ورځ کې څلور ساعتونو کې 2 ویډیو پرې جوړولی شئ. هغه چې دغه سکینې زیات وي بیا پکې ډېرې پکې جوړولی شئ. رابه شئ دلته دغه خپل اکاونټ ته. کله چې دغه خپل اکاونټ ته راغلی، دلته به تاسو ویډیوګانې دي ما پرې جوړې کړې دي چې کومې تاسو ته اوس وښودلې. نو دلته تاسو نوم ورکولی شئ، ایډیټ باندې کلیک وکړئ، دا ځای کې به تاسو خپل آی ډي وي یعنې نوم ورکولی شئ. ما خو نوم هر څه ورکړی دی. بیا به تاسو راشئ پر همدغه جمع یعنې پلس نشان باندې به کلیک کوئ. دلته چې څه ورته ولیکئ هماغه ډول ویډیو درته جوړوي، یا چې ګیله لرئ څه ډول ویډیو در سره په هماغه ډول ویډیو ته جوړوي. یا راشئ همدې ځای ته، کله چې دغه اولنی اپشن ته راغلی، خپل لومړني ځای ته راغلی، دلته تاسو ته خپله جوړه شوې ویډیو درته ښایي چې هله په تا کې کومه ویډیو غواړئ چې په دا ډول یې درته جوړه کړم. نو دا تاسو کتلی شئ بیخي زیاته ویډیو پکې د ډېرو کسانو پوښتنه کوله. نو زه تاسو ته یک سمپل ساده طریقه راخلم چې هغه ډېرو کسانو پوښتنه کوله. که تاسو دغه کتلی شئ چې دغه دوه عکسونه دي په سوشل میډیا باندې ډېر وایرل دي، چې دغه دوه عکسونه تاسو کتلی شئ چې دغه دوه عکسونه وي او سره نږدې او غېږې سره ورکړي. تاسو کتلی شئ رونالډو دی او بل میسي دی، نو تاسو کتلی شئ هغې سره ورکړئ. نو په دا ډول هم تاسو په همدغه باندې چې کلیک وکړئ ویډیو پرې جوړه شوې. نو تاسو زه راځم اوس ویډیو درته جوړوم په دغه اولني یو باندې چې دغه باډي څنګه پکې جوړېږي. را به شئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو نو لږ به ورته منتظر شئ چې دغه صفحه موږ ته راخلاصه کړي. نو ملګرو ګیلرۍ ته به راشئ، ګیلرۍ نه به یو عکس ورته را اپلوډ کړئ. نو ملګرو ما عکس ورته راواخیستو، نو تاسو کتلی شئ دغه عکس ما ورکړو. راځم ورپسې کریټ بټن باندې کلیک کوم، ما سره 10 سکې دي، 10 سکې ورباندې لګېږي، دا 10 سکې مصرف کېږي. نو دغه زه ورته راځم د کریټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو اوس ویډیو روانه شوه، تاسو کسه ویډیو از ګریټ. نو تاسو راشئ خپل اکاونټ ته، دلته به تاسو ته ویډیو اوس ډایرکټ شوه شي. تاسو کتلی شئ 90% شپږ اتیا فیصد دا به سل شي او ویډیو به پرې جوړه شي. نو ډېره سمپل ساده طریقه نه اوس جوړېږي. نو تاسو ګورئ طریقه یې درته ښیم چې ډاونلوډ کوئ به تاسو څنګه. یعنې ویډیو جوړه شوه، تاسو کتلی شئ همدغه ویډیو. زه راځم پر همدغه ویډیو باندې کلیک کوم، اوس ماته د ډاونلوډ اپشن راکوي، ډاونلوډ به یې هم کړم. تاسو کتلی شئ دا ځکه به راشئ پر ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ نو ویډیو به پوره ډول جوړه شي. تاسو کتلی شئ نو ویډیو ډاونلوډ کېږي، ګیلرۍ ته روانه ده. نو ویډیو بالکل ډاونلوډ شو. نو په دا ډول تاسو ویډیو کتلی شئ. نو ما د نورو ویډیو راونې کړي دي، نو په دغه ډول تاسو دغه ویډیو جوړولی شئ. نو ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې موږ ویډیو پرې څنګه جوړه شي، یعنې مقصد تاسو راشئ دوه عکسونه ورکړئ، هغه به هم سره نږدې شي، یا په دغه کې تاسو ته نور کتلی شئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي وي ویډیو ته ضرور لایک ورکړئ، او ویډیو مو که تر اوسه پورې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ. او ملګرو بله کسان ډېره پوښتنه کوله چې موږ په مقصد بله ویډیو مو جوړه کړې وه، هغه کې ما ورته ویل چې لینک یې زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. نو ډسکرپشن پته نه ورته لګېده، زه تاسو ته ډسکرپشن هم ښیم. نو ملګرو دا زما بله ویډیو، نو په دغه کې ما ډسکرپشن همدغه ویډیو د اپلیکیشن لینک چې کوم دی هغه زما د ویډیو په ډسکرپشن کې همدغه مور بټن چې کوم دی په دا بټن باندې به کلیک وکړئ. نو دلته د اپلیکیشن لینک وي، ما ورته لیکلی اپلیکیشن لینک، یا راشئ په دغه مور بټن باندې کلیک وکړئ. نو دلته مو ټول معلومات ورکړي، زما د ټلګرام چینل لینک هر څه پکې وي، یعنې د اپلیکیشن لینک ما خپله ورکړی د اپلیکیشن لینک. نو ملګرو که دلته تاسو ما سره یوټیوب کې نوی یو ځای شوي، داسې کې به سبسکرایب بټن درکړی وي، هغه بټن سبسکرایب کړئ، آل یې کړئ او ویډیو ته ضرور لایک ورکړئ. همدغه ځای کې لایک بټن دی، همدغه لایک ضرور ورکړئ. نو که ویډیو مو خوښه ویډیو ته ضرور لایک ورکړئ. نو دا رقم ته ښکلې ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل تعقیب کړئ. مننه.